زړګي سترګي لګوا د قدم لار نه دا حضرت په اخی قدمنا دومره خوار نه دا زړګي سترګي الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله أهل الوفا. معززو قدرمندو درنو ورنو، حضرت رسول اکرم سید ولد آدم محمد عربی صلی الله علیه و آله وسلم و مسلمانانو ته بار بار نصیحتونه فرمایلی دي، خو مسلمانان دومره بې پروا دي داسې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نصیحتونه غورځولي دي چې ګواکې دوی بیا د قیامت ورځ نه لري او له دوی څخه به د قیامت په ورځ دغه پوښتنه نه کیږي. یو نصیحت د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ترمذي شریف راخیستی دی چې انسان په دغه یوه نصیحت باندې عمل وکړي، والله العظیم چې د هغه به د دې دنیا او د هغې دنیا مکمله کامیابي په برخه وي، سعادت الدارین به په نصیب وي. حضرت عمرو ابن میمون رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و یو صحابي مبارک ته نصیحت کاوه او هغه ته یې وفرمایله چې 5 شیان له 5 څخه وړاندې دا د ځان لپاره غنیمت وګڼه. اول دا چې ځواني له سپین زرتوبه څخه چې لا سپین زري سوی نه یې، د هغه د مخه ځواني دا د ځان لپاره غنیمت وګڼه. او ځواني دې د الله تعالی په عبادت کې د الله تعالی د دین په خدمت کې تېره که، چې ځواني دې تېره سي او سپین ږیری سي، پښه دې د قبر پر غاړه باندې وي، بیا دې د عبادت دومره ثواب نه لري لکه څنګه چې په ځواني کې لري. بیا به هر قسم ارمانونه کوي خو لیکن بیا به ځواني په لاس نه درځي. نو له سپین ږیرتوبه څخه وړاندې دا ځواني غنیمت وګڼه، د الله تعالی په دین کې یې مصرف که. او دویم یې ورته وفرمایله چې روغتیا له ناروغۍ څخه وړاندې دا د ځان لپاره غنیمت وګڼه، چې په صحت باندې روغ یې او ناروغه نه یې، نو دغه روغتیا کې د الله تعالی عبادت وکړه او دا د دین اسلام په خدمت کې مستعمله که، چې کله ناروغي در باندې راسي صحت دې نه وي جوړ، نو بیا به د ارمان کوي چې کاش د ناروغ په صحت او روغتیا کې مې د دین خدمت کړی و، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو پیروي مې کړې وای، خو دا روغتیا بیا نامعلومه وي چې درته راوبګرځېږي او که به نه راوګرځېږي، او دا هم ممکنه وي چې په دغه ناروغۍ کې دې د دې دنیا سترګې پټې سي. او دریم یې ورته وفرمایله چې شتمني، مالداري او دنیا دا له تنګلاسۍ څخه، دا د فقیرۍ څخه، د غرابت څخه وړاندې خپل غنیمت وګڼه. ته لا اوس شتمن مې دنیا لرې، نو دا دنیا دې د اسلام په خدمت کې مصرف که، دا دنیا په نیکې لارې کې مصرف که، په داسې ځای کې مصرف که چې ته له دغې دنیا تللی تا روز قیامت د هغې صدقه جاریه تا ته را روانه وي، لکه یا په مسجد کې یا په مدرسه کې یا د علماء کرامو سره د کتابو په لاره کې دا خپل شتمني مصرف که چې د دغه ثواب تا روز قیامت ستا لپاره صدقه جاریه وي. بیا که تنګلاسی سوې نو دا نامعلومه ده چې بیا به تا ته شتمني په لاس درځي که نه راځي، نو د قیامت په ورځ به د دغه شتمني سوال در څخه کېږي چې چیرې دې مصرف کړله، پر کوم ځای دې مصرف کړله. نو که دې په منکر کارونو او غلطو کارونو کې مصرف کړې وه، د قیامت په ورځ به دې سترګې کښته وي، او که دې چیرې په یو نیک ځای کې مستعمل کړې وه، نیک او معروف ښه کار دې په کړی و، حسن کار، نو بیا به دې سترګې لوړې وي او د دې دنیا او د هغې دنیا کامیابي به دې په برخه وي. څلورم یې ورته وفرمایله
دا د نبی علیه الصلاة والسلام هغه با ارزښته مقولې دي چې باید په زرو کې دا ولیکل سي. د انسان د عمل پر اساس باندې چې عمل په وکړي نو د انسان د دغه دنیا او د هغه دنیا د کامیابۍ سبب ګرځي. څلورم یې ورته وفرمایله چې وخت او فرصت دا له مصروفتیا او له بوختیا څخه وړاندې غنیمت وګڼه. چې کله فارغ او وخت او فرصت لرې په دغه وخت کې د اسلام خدمت وکړه، نیک کارونه وکړه، د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د سنتو مکمله پیروي وکړه. بیا که دغه وخت د لاسه ووځي نو دا بیا راتلونکی نه دی، پر تا باندې راګرځېدونکی نه دی. نو اوس دې لا وخت په لاس کې دی، فرصت یې په لاس کې دی، د دین خدمت په وکړه چې په دغه دنیا او په هغه دنیا کې کامیاب وي او د قبر له عذابونو د نجات موندلی وي. د قیامت په ورځ د محمد عربي صلی الله علیه وسلم شفاعت په برخه او نصیب وي. او پنځم یې ورته وفرمایله چې ژوند له مرګه څخه وړاندې غنیمت وګڼه. دا ترمذي شریف حدیث دی محترمو، دا صحیح حدیث دی. ژوند یو داسې شی دی چې نه راګرځېدونکی دی. د قیامت په ورځ به بندگان دا هیله کوي چې ځان او مال و هر څه به په دې کې قرباني کوي چې یا الله کاش یو منټ یوه دقیقه خو موږ دنیا ته تللی وای، چې څومره ژوند مو وای ټول به مو ستا په دین کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو په پیروي کې تېر کړی وای. خو دغه هیله به بیا پرې کېدونکې نه وي و دغه دنیا ته به بیا راتګ نه وي. نو اوس لا ژوند لرې محترم وروره او درنې مکرمې خوري، د الله تعالی په عبادت کې تېر کا او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د هغه د سنتو مبارکو پیروي وکړي. دا به د دنیا او د آخرت کامیابي ده. که چېرته تاسو د دنیا او آخرت کامیابي غواړئ نو کم از کم دغه 15 نصایح د انسان لپاره کفایت کوي. نو راځئ چې دغه عملي کو او د دنیا او آخرت کامیابي لاسته راوړو. د قیامت په ورځ باندې مو سترګې لوړې وي، د قبر له عذاب څخه او له فتنو څخه مو ځان ژغورلی وي، د نبي علیه الصلاة والسلام شفاعت مو په نصیب وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اوس به په باب سلام ورشو د حضور روزیلا. لطفاً د معارف الاسلام د یوټیوب چینل په دې ډول سبسکرایب کړئ.